پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې ډیری سیمې له طبیعي ښکلاو برخمنې دي. اوس د امنیت په ښه کېدو سره یادو سیمو ته له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان د تفریح په موخه راځي او میلې کوي. ابدکي ته له خوست څخه راغلی سیلاني نسیم الله او فضل کریم وایي په اوس وخت کې ډیری داسې طبیعي ښکلا لرونکو سیمو ته خلک ځي چې پخوا یې هغه سیمې نه وې لیدلې. ابدکی نور ښه ځای دی، تفریح ځای دی، خو ځینې نیمګړتیاوې لري. مزل کې لاره ډیره خرابه وه او نور امکانات لږ کم دی، هوټل نشته دی، نور ښه ځای دی. ابدکي ته موږ په اختر ورځو کې هم راځو او خاص توګه چې رخصتي وي د جمعې ورځ وي په دغو ورځو کې موږ راځو او لیدنه ترې کوو. دا چې دا ډېره غټه پراخه سیمه ده او شینوالی لري، په دې خاطر راځو. یوه ارامه سیمه ده. ابدکي ته راغلی سیلاني روخان نیازی او سردار ولی وایي که په دې سیمو کې پانګوال پانګونه وکړي د هیواد په کچه به یوه ښکلا لرونکې سیمه ونومول شي. په اساسي ډول د سړکونو رغول، د اوبو سیستم، استوګنځایونه، هټۍ، هوټلونه، برېښنا، مخابراتي خدمات، روغتیایي مرکز جوړول او ځینې نورې هغه غوښتنې دي چې دوی او سیلانیان یې لري. د ښکلا لپاره باید خلک دغه کوم څه اضافه شیان چې دي دغو سره باید خیال وساتي او حکومت نه مو غوښتنه ده، ښاروالي نه مو غوښتنه ده دلته باید د دې کثافاتداني کېږدي. صحت په برخه کې کوم داسې خاص څه نه لیدل کېږي، د کلینیکونه او د شپې لپاره کوم وګورو کوم خیمې یا د شپې د اوسېدلو لپاره کوم ځایونه څه خاص شتون نه لري. او یو لړ نورې ستونزې دي چې هغه سړکونه دي، لکه مخکې ما یادونه ورته وکړه. تر شنه اسمان لاندې چاپیره غرونه، په ښایسته چمنونو پوښل شوی زرغون چمن او سړې چینې د دې سیمې د ښکلا رازونه دي چې د سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی. خو د سړک خرابوالی او د حوالې خدماتو نشتون یې د سیلانیانو د نه راتګ پر مخ لویه ننګونه ګڼي. حیران احمدزی، امید راډیو، پکتیا.